نن که شاعران شعرونه هم وایي په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ نو د هغه شعرونه کې به هم د شرابو تذکره خامخا کیږي د شرابو د تذکرې نه بغیر د هغه شعر نیمګړی معلومیږي او کار یې صحیح شراب لاندې شراب باندې ساقي جام ښکته و ساقي جام پورته جام خالي شو جام ډک شو په دقه باندې به د خپل شعر بنا کړی دغه شراب دې ستا سر وخوري او دغه جام دې ستا په سر باندې مات شي چې ستا شعر بغیر د دې نه مکملیږي او دا مسلمان ځان ته وایي دا پښتون ځان ته وایي د خپل شعر د شرابو په تذکره باندې ښایسته کوي دا خپل شعر د پردو تور سرو د هغوی د شونډو او د سترګو په تذکره باندې ښایسته کوي دله شرم او حیا نه ورځي او بیا نتیجه هم دقه راوځي چې په سوشل میډیا باندې بیا په دغه اشعارو کې کم چې علما دي کم چې د انبیاو وارثان دي نو په هغې پسې به لګیا ملا داسې وکړه ملا داسې وکړو بې غیرته دغه ملا خو چې تا باندې جنازه نه یې کړي تا اوس قبر ته نشي ښکته کولی او شعرونه څه شعرونه خلک به هم لګیا ورته وا 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 یو ځلې بیا دا شعر ویوه او کمنټونو کې به ورته صحیح به لیکي نایس صیبه ډېر زبردست پلان او ټیک وغیره او د هغه به د شعر کې تذکره صحیح شعر کې به د هغه تذکره دای شراب لاندې او شراب باندې او داسې شعر باره کې خو نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و لان یمتلئ جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلئ شعرا د یو سړي دا خېټه چې دا د وینو زونه ډکه شي دا ونه بهتر در دی چې داسې اشعارونه ډکه شي هغه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون شاعران د هغې تابعدار خو چې کوم دی هغه ګمراهان خلک دی په هر وادی کې په هره کنده کې سرګردانه ګرځي سیوه او شکل ته چې وګورې نو ملایکو ته کړي کړي داسې بېخونده شکل وي او دی به لګې په عالم پسې او شراب لاندې او شراب باندې ته خو دې اول دې شکل ته وګوروې ځان یې موالي جوړ کړی وګونه یې په یختو کې پټ کړي په ګیره کې بیا ډیزاین میزاین جوړ کړی او سی به لګی په علماو پسې او شعر به د شرابو د تذکرې نه خالي نه شراب لاندې او شرابانې په داسې شعر باندې به موږ څه وکړو چې په هغې د الله او د رسول مخالفت وي او په هغې کې د اهل علمو د هغې بېعزتي د هغې بې احترامي د هغې بې قدري خو داسې خلکو انجام بیا ډېر غلط وي